بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زمارو خویندو چې ټول به روغ جوړ د صحت په جامه کې یای. نن دلته د الله پاک صفاتی نوم الواحد جل جلاله د دې معنا او یو څو ډېر بهترین خاصیتونه ښایم چې زموږ دپاره پکې ډېرې فایدې او برکتونه دي. دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت باندې مخې ته ضرور شیر کوئ. زمارو خویندو الواحد جل جلاله دا د الله پاک صفاتی نوم دی. معنی دا په خپل ذات او صفاتو کې یوازې. اوس د دې یو څو خاصیتونه دي دغه زده کړئ. نمبر 1 لومبنی خاصیت زمارو خویندو دا دی چې څوک هم روزانه 1000 پیری یعنی زر پیری الواحد الاحد دا وایي نو ان شاء الله د د زړه نه به د مخلوق محبت او ویره لاړه شي. نمبر 2 دویمه خاصیت زمارو خویندو دا دی چې کوم کس اولاد نه وي نو هغه دی د الواحد الاحد دا دی اولی کی او د ځان سره دی کیدی د ځان سره دی ساتي. ان شاء الله نیک عمله اولاد به نصیب شي. نمبر 3 درېمه خاصیت زمارو خویندو دا دی چې کوم کس هم په یوازوالي کې یریږي نو هغه دی په اوداسه کې 1000 پیری د الواحد الولی ان شاء الله د د زړه نه به ویره لاړه شي او د د لپاره به عجایبات ښکاره شي. نو دا دوستانو د الواحد جل جلاله چې د الله پاک صفاتی نوم دی د دې معنا او یو څو ډېر بهترین خاصیتونه. امید دی چې تاسو به پرې پوه شوي یئ. موږ به خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راته راکړئ اجازت. جزاک الله.